څرنګه ځان ته ښځه پیدا کولی شو. دا مهمه موضوع ده. ځینو ځوانانو نه لاره ورکوي چې موږ ځان ته ښځه څنګه پیدا کړو. یا مثلا وایي چې پلار ته خو زه وایم چې ښځه راته وکړي، کور کې وایم چې واده راته وکړي خو ښځه نه راته کوي. ډېر وخت په دې کې تېر شو، عمر مې ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. ان تقریبا 28 کلن شوی یم، یا د دې نه هم اوښتی یم. نو ما ته څه کول پکار دي؟ نو دا ویډیو هم په همدغه باب باندې ده. که چېرته تاسې هم د ښځې په لټه کې یئ نو دا ویډیو وګورئ، انشاءالله ګټور به وي. په دې کې ستاسو ته ښه معلومات او مشورې درکوم. او که په دې د عفان انسټیټیوټ په چینل کې تاسو نوي یاستئ نو چینل در سره سبسکرایب کړئ، د دې لپاره چې انشاءالله زموږ نورې ښې ویډیوګانې هم تر تاسې در ورسیږي. اولنی کار چې یو ځوان باید وکړي هغه دا ده چې دعا کول. دعا مهمه ده. موږ تاسو هر څه الله جل جلاله نه غواړو، همداسې ده که نه؟ دعا دا ستر عبادت. نشو کولی چې له بل چا نه دعا وغواړو. دا یوازې او یوازې د الله جل جلاله حق ده. نو موږ تاسو ته پکار دي چې وختن په وختن دعاګانې وغواړو، الله جل جلاله ته ووایو چې یا الله زما دغه ضرورت ده، شرعي ضرورت ده او احتیاج لرم د دې لپاره چې زه له ګناهونو څخه لرې واوسېږم، د دې لپاره چې زما ایمان مکمل شي. نو یا الله ماته د عزت نه ډکه ښځه راکړه. نو دا ډیره مهمه ده. ډیر کله ته انسان د کنه فقط سوچونه او کوششونه او منډې تړلې کوي، هر څه کوي کنه، خو دې ته پام نه تر هر څه د مخه باید موږ تاسو له الله جل جلاله نه خیر وغواړو، ورته یا الله په هغه ځای کې مې نصیب وکړه چې زما به کې د دنیا او د آخرت خیر وي، زما به کې د دنیا او د آخرت خیر وي. دا ډیره مهمه خبره ده. دوهم دا چې باید ته څه نه څه هر ورځ صدقه هم وکړي. صدقه ګوره دا بندې دروازې خلاصوي. ډیره مهمه ده. دروازې کله ناکله په انسان باندې یو دم بندې شي کنه، او هیڅ نه پوهېږي چې زه اوس څه وکړم، له هرې خوا نه پرې راشي. نو سبحان الله دا ډیر زیات تاثیر کوي، دومره تاثیر کوي چې له حد نه وتلی. دا حتی په حدیثو کې راغلي چې د الله جل جلاله تقدیر هم بدلوي. تا ته الله جل جلاله مثلا لیکلي کنه چې د تقدیر دغه رقم ده، د د عمل د وجې نه به د تقدیر خراب وي، خو چې ته صدقه وکړې الله جل جلاله حتی په هغه کې هم بدلون راولي. نو هغه تقدیر درته ښه کوي. دغه د خیر فیصلې به انشاءالله ستا په حق کې کیږي. دغه لاره به الله جل جلاله تا ته اسانه کوي انشاءالله. نو صدقه هغه په کومه اندازه ولې نه وي که نه، که نیمه ډوډۍ ولې نه وي، د ورځې یوه ډوډۍ دا الحمدلله هر څوک یې ورکولی شي، خو صدقه کوه په دې اندازه باندې. دا ایمي ده چې صدقه کوه، هره ورځ یې کوه. صحیح شوه؟ یا مثلا که لرې په خارج کې کولی شي د یوې میاشتې د 2 میاشتو مکمل مصرف یو چاته د یو کورنۍ وي، یتیمان وي، کونډه وي که نه، غریبان وي، هغوی ته یې ولیکي، هغه ته هر ورځ دعاګانې کوي. نو انشاءالله ستا دغه کار به اسانه کیږي او الله جل جلاله به بهترینه ښځه ستا په نصیب کې کوي. دریم دا چې دریم مهمه خبره هغه دا ده چې عریضه وکړه. عریضه چېرته وکړه؟ حکومت ته نه، حکومت ته عریضه مه کوه، بلکې چا ته یې وکړه؟ پلار ته یې وکړه. پلار ته دا خبره ورسوه، بار بار ورته ورسوه. که هغه ته نشي ویلی ورور ته دې ووایه. صحیح شوه؟ که ورور ته دې نشي ویلی نو مور ته دې ووایه، دا هم د حل لاره کېدی شي. که هغه ته نشي ویلی ملګرو ته ووایه، ملګرو ته. صحیح شوه که نه؟ که هغه ته نشي ویلی امام ته ووایه، امام ته د مسجد امام پوی که. دا ټولې لارې دي چې باید موږ تاسو په کار باندې واچوو. ځکه نشي کولی صرف دعا ته کینو که نه، له الله نه وغواړو او ته د خپل مشکل له چا سره شریک نه کړې که نه په انسانانو کې، نو بیا مشکله کېږي. د دعا او د صدقې تر څنګ موږ تاسو ته پکار دي چې دا کارونه هم انجام کړو تر څو انشاءالله زموږ ستاسو دغه مشکل حل شي. سمه ده؟ نو ته به وړاندیز وکړې پلار ته دی که نه ورور ته، مور ته، ملګرو ته، یا د مسجد امام به ورباندې ورته پوی کړي چې هغه ستا پلار ته ووایي او هغه یې ور پوی کړي. نو دا ډېره ګټوره ده انشاءالله. صحیح شوه؟ دغه ټولو لارو نه چې انشاءالله ته هڅه پیل کړي، کوشش پیل کړي، نو حتما انشاءالله ته خپل هدف ته او مطلب ته رسېدلی شي. اوس چې ته چوپه خوله ناست یې که نه او په زړه کې دا هر څه تېرې که نه، نو ستا پلار یا مور یا ورور دا به څه خبر شي چې دې ځوان ضرورت څه شی ده، دا څه شی غواړي، دا واده کول غواړي او که نه غواړي. نو ته باید هغوی پوه کړې، وختن په وختن ورته ووایې. صحیح شوه؟ نو دا ډېره مهمه ده. بل دا څلورم نمبر دا ده چې مکاتبو او مدارسو کې ته کولی شي انشاءالله چې خپله مور دې ولیږي، خور دې ولیږي، یا ورېندار وګورې
په مکاتب او مدارسو کې ماشاءالله ډېر تکړه او با استعداده انجونې شته دي، هم تعلیم کړی ده، هم الحمدلله یو څه حلال روزي ګټي، هم پوی ده الحمدلله، او هم په ډېره ښه طریقه باندې تاسو هلته څه کولی شئ، دقت کولی شئ او بهترینه ښځه د ځان لپاره پیدا کولی شئ. صحیح شوه. دا ښه خبره ده چې کورونو ته لاړ شئ، خو صرف په دې باندې هم اکتفا نه کیږي. مکاتبو ته تلل، مدارسو ته تلل، پوهنتونونه چې هلته مکمل نظام ښه برابر وي، دا ډېر زیات ګټور تمامیږي. نو هلته انشاءالله ښځې ولېږئ، هغوی سره به مشوره وکړي، وبې ګوري، یو څه وخت لپاره د داخله خیر دې وکړي، درس دې ووایي، نو ډېر په ښه طریقه باندې او زه د ډېرو ځوانانو له همدغې لارې نه بهترینې ښځې د خپل ځان لپاره پیدا کړي دي. نو مکاتبو مدارسو ته زنانه ولېږئ، هلته لاړې شي، هغوی دې درس ووایي، یو څه وخت لپاره به پاتې شي، جنکیانې به وګوري، له هغوی سره به خبرې وکړي. نو انشاءالله تر بې تعلیمه ښځې تعلیم یافته ښځه ښه ده. نن سبا خلک وایي که نه چې انپړی آینده کې بیا تاسو ځورېږئ، آینده کې به بیا ورسره ډېر په مشکل پاتې یې که نه، بیا به دا ارمان کوي چې کاشکې مې تعلیم یافته ښځه کړې وای. نو کوشش وکړئ چې باسواده ښځه وکړئ، انشاءالله هغه تاسو سره د ماشومانو په تربیه کې، د روزي کې، نور په کارونو کې، په اخلاقو کې، په هر څه کې انشاءالله ستاسو سره مرسته کولی شي او تاسو ته ګټه در رسولی شي. ښه، بله مهمه خبره دا 5 نمبر ده چې موږ تاسو باید کورنیو سره راشه درشه زیاته کړو. ډېر خلک د لرې پراته دي که نه، نه د چا کره ورځي او نه د هغوی کره څوک ورتللی شي. نو چې ته دومره لرې واوسېږې که نه، یا تنها ژوند وکړې، نو څنګه به ښځه پیدا شي؟ راشه درشه دا مهمه ده چې ښځې ځي ودونو کې، په کوزدو کې، په خیراتونو کې، په ختمونو کې، په نورو مناسبتونو کې که نه، نو حتما هلته بیا د جنوکیانو کتل، د هغوی انتخابول دغه ډېر اسانه کېږي. او په آینده کې انشاءالله مثلا که چېرته تاسو یو کور ته لاړ شئ که نه، نو هلته تاسو کولی شئ انشاءالله په اسانۍ سره له هغوی سره حد اقل نږدې شئ ورته. صحیح شوه. که تاسو جلۍ ترې نه هم نه غواړئ که نه، دغه تګ راتګ سره مینه او محبت زیاتېږي، همداسې ده. نو هغوی به سبا ته ستاسو کره راشي. نو په دې سره انشاءالله موږ تاسو ډېر په اسانۍ سره او په ښه طریقه باندې ودونه پیدا کولی شو. نو راشه درشه دا ډېره مهمه ده. هغه نجونې ته هم ضروري ده چې هغوی کره په کورونو کې ناستې دي او د هېڅ چا کره نه ځي، نه د خپلوانو سره پالي، نه هغوی راغواړي، دا بده خبره ده. نو په انزوایي شکل کې، په انزوایي ډول باندې یا ګوشهنشیني دا ښه خبره نه ده. د همیشه لپاره انشاءالله په خلکو سره، خپلوانو سره، همسایګانو سره، ښو خلکو سره یو ځای پاتې شئ، انشاءالله دا مشکل به ډېر زر حل شي. 6 نمبر مهمه خبره هغه دا ده چې موږ تاسو که چېرته یو ځوان غریب وي که نه، او وسه یې نه رسېږي چې مثلا د واده مصرف پوره کړي او مالداره کورنۍ سره دوی خپل وینه شي کولی، نو ښه خبره دا ده، دا هم یو بهترین علاج ده چې دغه رقم ځوانان له کونډې سره واده وکړي. دا ګوري ډېر ثواب هم لري. او نبي علیه الصلاة والسلام ګوره 25 کلن ځوان و که نه، له 100 کلنې ښځې سره یې واده کړی و، له 40 کلنې ښځې سره یې واده کړی و، 40 کاله عمر یې و د خدیجه رضی الله عنها. هېڅ عیب نه ده په دې کې، څه مشکل ده؟ صحیح شوه که نه؟ هغه مشره ښځه وه او کونډه ښځه وه. نو نبي علیه الصلاة والسلام 25 کلن ځوان و. صحیح شوه. او له دې سره واده وکړه. کونډې ښځې اکثره هوښیارانې دي، پوهې دي، عقل او رشد یې تمام شوی وي او ماشاءالله په ډېر په ښه طریقه باندې تا سره ژوند کولی شي. نو که ته ځان ته داسې ښځه نشي کوی چې هغه له تا نه ولور غواړي یا مثلا مهر ډېر زیات وي یا مصارفات ډېر زیات وي که نه، حد اقل داسې ښځې سره واده وکړه، هم به الله اجر درکوي او هم به د دې بېچارګۍ ته یوه سرپناه پیدا شي، یو هیله او یو امید به ورته پیدا شي. دا یو ډېر غلط رواج ده چې خلک له کونډو سره په افغانستان کې ودونه نه کوي. بل دا چې ته غریبه کورنۍ پیدا کړه. داسې کورنۍ شته دي که نه په اطرافونو کې چې زښته ډېرې غریبانې دي او ښې جنکیانې ماشاءالله پکې شته دي. که ته هلته لاړ شې، مختلف ځایونو ته لاړ شي په چکر باندې، همدارنګه د خپل فامیل ځان سره بوځي، چکر به هم ووهي، هلته به کلیو کې هم وګرځېږي. نو هر ځای کې اطراف کې ماشاءالله دا فرصتونه ډېر ښه برابرېږي او ډېر په ارزانه قیمت باندې ته کولی شي چې یوه بیبي کور ته راولي انشاءالله. همدارنګه زمونږ په ټولنه کې ډېر یو غلط رواج هغه دا ده چې معیوب ښځو سره، انجونو سره څوک متاسفانه واده نه کوي او تانې ورته ورکوي. دا د اسلام خلاف کار ده، دا ډېر غلط
غلط کار ده. موږ تاسو باید طعنې ورته ورنه کړو، حتی هغه کوم عیب چې پکې ده په هغه نوم باندې هم باید هغې ته اواز ونه کړو. دا ډېره غټه ګناه ده، دا بالکل غلطه ده. له معیوبو ښځو سره چې هغه محرومې شوي دي او بل څوک ورسره واده نه کوي او ته ورسره واده وکړي، ضرورت به دې هم پوره شي، خوشحاله به هم شي او هغې بیچارګۍ به هم یو اسره وشي. نو دا ډیره مهمه خبره ده. تاسو ان شاء الله که چیرته نشئ کولی چې مالدارانو کورنیو سره یا څوک جلۍ نه درکړي یا کوم بل مشکل وي کنه، نو دغه رقم ښځو ته ان شاء الله توجه وکړئ او له دغسې ښځو سره واده وکړئ. هم پکې اجر او ثواب ده او هم به ان شاء الله ستاسو په خوښه باندې ژوند پر مخ باندې ځي. که چیرته بالکل ښځه نه پیدا کېده، بیخي نه غریبه پیدا کیږي، نه کونډه پیدا کیږي، نه طلاق شوې ښځه پیدا کیږي او څوک ښځه نه درکوي، نو بیا اخرنۍ حل لاره هغه دا اووم نمبر ده. اخرنۍ د حل لاره هغه دا ده چې صبر وکړي، د صبر میوه خوږئ، ګناهونو ته لاس مه اچوئ او فساد ته لاس مه اچوئ، غلط کارونه مه کوئ. ان شاء الله الله جل جلاله به تاسو باندې دغه د خیر دروازې را خلاصوي. ورخطایي مه کوئ، بیا هم خیر د لږ صبر وکړئ، خپل کوشش ته بیا هم ادامه ورکړئ. الله مهربان ده چې حتما به ان شاء الله تاسو ته الله جل جلاله بهترینه او له عزت نه ډکه ښځه درکوي. خو مهمه دا ده چې باید صبر وکړي. قرآن شریف کې هم الله جل جلاله دغه نصیحت موږ تاسو ته کړی ده. الله جل جلاله فرمایي وليستعفف الذين لا يجدون نکاحا. هغه خلک، هغه ځوانان چې هغوی ته نکاح نه پیدا کیږي د یو مشکل له وجې نه کنه، نو دوی د څه وکړي، دوی د خپل ځانونه پاک وساتي، یعنی غلطو کارونو ته لاس نه اچوي، په ناروا طریقه باندې د خپل ضرورتونه نه پوره کوي. لږ غوندې صبر د خیر د وکړي، الله جل جلاله به ان شاء الله غني کړي، الله به ورته ښځه هم ورکړي. مهمه دا ده چې ځوانان صبر ولري، تحمل ولري. ان شاء الله هر څه په خپل وخت باندې کیدونکي دي. په دغو خبرو باندې ان شاء الله عمل وکړئ. الله مهربان دی ان شاء الله چې ستاسې به بهترینه ښځه په نصیب کې کیږي. خوشحاله او آباد اوسئ.